چې په دې هوټلو کې کم دي، په دې رستورانټ کې څومره دي، په دې نور د دې میانو چې کم ځینې دي په دې کې څومره چې میان خوړل شوي دا ټول مردار خوړل شوي دي. لا حول ولا قوة الا بالله. ټول عمر په پښتنو باندې مردار بیان کاوه. دا خبره په کمیس ګران ده، په دې خبرې ځان پوه کړئ. هوټل والدین دا خبرې ماوري، تنور والدین ماوري، رستورانټ والدین ماوري، زموږ ستاسو پښتانه هم ماوري. په تاسو باندې چې هوټل کې کوم مړه میان خوړل کېږي دا مردار دي، حرام دي. او بل دې حضراتو ته موږ ویو چې تاسو یو چې د مې لپاره ذبح کول ضروري دي. موږ تاسو ته چې په دې 1400 کال کې تاسو داسې څوک خودلې شي چې هغه مې ذبح کړی دی. دا ته پوښتنه شک کړی دی چې دا مې حلال دی که حرام دی، ردی ذبح کول څنګه دي؟ جواب دار شي دا مسله تر اوسه پورې چانه وکړي. په 1400 کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نورستا سره بر 1400 کال وشو، بدی کې دا مسله اوسه پورې چانه وکړي. او دا لاول ځل چې دا مسله هغه موږ اورید چې بعضی جوحالو هغه دا خبره وکړه چې د مې بغیر د ذبح کولو نه دا خوړل مردار دي. او د څومره خلکو چې دا خوړلي دا ټول مرداري خوړلي دي، اوس پورې چې په دې هوټلو کې کم دي، په دې رستورانټ کې څومره دي، په دې نور د دې میانو چې کم ځینې دي په دې کې څومره چې میان خوړل شوي دا ټول مردار خوړل شوي دي. لا حول ولا قوة الا بالله. نو په دې کې ماته حدیث راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. الله د خلق رسولونه د علم دا سناري چې راوایلی دي او وکاږي دي سا، بلکې الله چې علم اخلي نو په وفات کولو د علما باندې اخلي. تر دې چې کله یو عالم باقی پاتې نه کی نو خلک خپل مشران د دین هغه با جاهلان خلک مقرر کړي، دغه له تاسو کوي هغه په علمي کې جواب ورکړي، په خپل ګمرا نور خلک هم ګمرا. دین هم نهاد مفتیانو هغه ټول امت چې کوم د اکثره خلک هغه ګمرا کړو. او زه تعجب په خلکو باندې کومه چې هغه خلک چې هغه خپل ټول عمرونه دا په قران او سنت په خدمت کې صرف کړی دي، سختي تیری کړی دي، دا پاڼې هغه اړولې دي، شپه ورځ لګیای دغه تحقیقات کې د مطالعه کوي او ټول ژوندۍ په دې کې ختم کړه، ټول عمرونه په دې کې ختم کړو، ټول صلاحیتونه په دې کې ختم کړو. او هغه د ماهرین دي او د پرازونو په حکمتونو باندې پويږي. هغه خلکو نظر انداز له او هغه خلک چې هغه په علم باندې اړول سریب د معروف نه دي، د علم د حقیقت نه سریب د خبر نه دي، او صرف په سوشل میډیا باندې ځان مشهور کړي دي او باقي په خلک ورپسې شول. دومره د دنیا علماء او د خلکو په عقل باندې تعجب وکړ. زه خو حیرانې کوم چې د خلکو عقل شرط لاړه چې دونه دنیا علماء چې ګوره پاکستان کې دنیا علماء دي، په افغانستان کې دنیا علماء دي، په هندستان کې ډېر شي علماء دي، سعودي عرب د علم مرکز دی، مصر، شام، یمن، د څومره چې په ټول دنیا کې والي په هر دنیا کې علماء شته. یو عالم دا ونه ویل شي مې ذبح کول چې کوم دی هغه ضروري دي. او یو عام کس چې هغه په مدرسه کې پیل شوی، په سکول کې پیل شوی، هغه و چې را د ذبح کول دا ضروري دي. نو مال خو